السلام علیکم ملګري ستاسو سره نن ډېر خوندور ویډیو سره ستاسو په خدمت کې بیا حاضر شوی یم. ټیکنیکل نه کې په دې هیله ستاسو سره ژوند خوشحال به وي. څنګه کولی شئ ملګري لکه ستاسو ته چې بل چا پلی سټور اکاونټ یا جیمیل اکاونټ جوړ کړی دی ملګري هغه پاسورډ چې کوم ستاسو ته ورکړی دی خو بل چا ته معلوم دی. که هیڅ غواړئ ملګري چې خپله د پلی سټور یا جیمیل اکاونټ ته نوی پاسورډ ور ولګوئ نوی پاسورډ ستاسو خپل د خوښه څنګه ورلګوئ د دغه لپاره ستاسو ملګري دغه ویډیو اخره پورې وګورئ. دا ویډیو د سره لایک کړئ. که تر اوسه پورې زما چینل هم ستاسو نه وي سبسکرایب کړی زما چینل د سره سبسکرایب کړئ ورسره په خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زما هره نوې ویډیو اپلوډ کړم چې ستاسو ته په وخت سره په ټایم سره ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلی دی ملګري څنګه ملګري دلته خپل پلی سټور اکاونټ ته یا جیمیل اکاونټ ته یا ګوګل اکاونټ ته یا یوټیوب اکاونټ ته ملګري څنګه نوی پاسورډ ورکوئ لکه ستاسو ته بل چا پاسورډ ورکړی دی خو هیڅ غواړئ چې نوی پاسورډ په خپله خوښه پاسورډ ور ولګوئ تاسو څنګه ورلګوئ دغه لپاره ستاسو راشي دلته ملګري تاسو په خپل پلی سټور باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو ملګري دلته په دغه پلی سټور باندې کلیک وکړه ستاسو ملګري دلته دغه پلی سټور اکاونټ راخلاص شي لږ انتظار ورته وکړئ. ګورئ دلته ماته دغه پلی سټور اکاونټ راخلاص شوی دی ملګري دلته ملګري ستاسو ته یو آپشن درکوي لکه څرنګه چې ستاسو ملګري دلته دغه پوس پوسان کې ګول آپشن ښکاري دلته ستاسو ته یو شین ګول آپشن درکوي ستاسو ته راشي ملګري په دغه آپشن دلته ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو ملګري دلته په دغه آپشن د کلیک وکړه ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته راشي دلته ستاسو راشي دلته مینج یور ګوګل اکاونټ په دغه آپشن دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو ملګري دلته په دغه آپشن د کلیک وکړئ ستاسو ملګري دلته یو بل سیټینګ راخلاصیږي صحیح ملګري لږ انتظار ورته وکړئ مو ته دلته دغه سیټینګ راخلاصیږي صحیح ده ملګري ګورئ دلته ملګري ماته دغه سیټینګ راخلاص ستاسو ته چې دلته ملګري دغه لاندې آپشن ښکاري په دغه ګیټ سټارټ آپشن دی دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه آپشن د کلیک وکړه ستاسو ملګري دلته دغه رقم ته بل سیټینګ راخلاص شي دلته ملګري تاسو ګوته لاره پیرئ دلته دغه آپشن دغه رقم ته وربروئ دلته سکیورټي په دغه وړه آپشن دی دلته ملګري تاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ ستاسو ملګري بیا دلته دغه رقم ته بل سیټینګ راخلاصیږي صحیح ده ملګري ګورئ دلته راشئ دلته ستاسو راشئ په دغه پاسورډ چینج آپشن د کلیک وکړئ یا په دغه چابۍ آپشن دی چې کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ ستاسو ملګري دلته لږ انتظار کوئ ستاسو دلته یو بل سیټینګ راخلاصیږي صحیح ده ملګري ګورئ دلته ماته دلته ملګري دغه سیټینګ راخلاص ستاسو دلته راشئ په دغه پاسورډ چینج په دغه آپشن دلته ستاسو کلیک وکړئ ګورئ چې کله تاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ ګورئ دلته ماته دغه خپل موبایل راکړل ستاسو ملګري بیا دلته راشئ په دغه مینج سرنګس په دغه آپشن دلته ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه آپشن د کلیک وکړئ لږ انتظار ورته وکړئ دلته ملګري ماته یو بل سیټینګ راخلاصیږي ستاسو نه یو براوزر غواړي ګورئ دلته ماته دلته دغه سیټینګ راخلاص ګورئ ملګري ورته دلته ستاسو راشي دلته ملګري ستاسو دغه پوس سر ته خانه چې کومه ستاسو درکوي دلته راشئ دلته ملګري ستاسو چې خپل جیمیل یا پلی سټور یا یوټیوب اکاونټ کوم زوړ پاسورډ دی دلته راشئ دلته ملګري ستاسو هغه زوړ پاسورډ ور ووایئ صحیح ده ملګري لکه دلته ما چې کوم دی زه خپل زوړ پاسورډ ور ووایئ صحیح ده ملګري بیا راشئ په نیکسټ باندې کلیک وکړئ چې کله تاسو په دغه نیکسټ باندې کلیک وکړئ ستاسو ملګري لږ انتظار کوئ دلته ملګري دوه سیټینګونه مو ته نه راخلاصیږي ګورئ ملګري ماته دلته دغه سیټینګونه نه راخلاص شول دلته راشئ دلته ملګري دغه دوې خانې چې کومې درکوي دلته راشئ ملګري ستاسو په دغه کې نوی پاسورډ ووایئ خو داسې پاسورډ چې بیا لپاره ستاسو ته دغه پاسورډ معلوم وي بیا لپاره ستاسو خپل اکاونټ چې کوم دی په دغه پاسورډ باندې خلاصوئ دلته ستاسو اوته انچ پاسورډ پکې ووایئ صحیح ده ملګري چې ستاسو ته یاد وي دغه رقم ته دغه پوس پاسورډ چې کوم ستاسو پکې ووالل دلته دغه رقم ته راشئ په دغه دویمه خانه کې هم دا پاسورډ ووایئ تاسو ملګري دلته دغه پاسورډ پکې ووالل بیا راشئ په چینج پاسورډ دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ چې کله تاسو ملګري دلته په دغه چینج پاسورډ باندې کلیک وکړه لږ انتظار ورته وکړئ ګورئ دلته ملګري دغه پاسورډ چې کوم دغه نوی پاسورډ ورته ولګېده بل پاسورډ چې کوم ستاسو زوړ پاسورډ و هغه رد شه صحیح ده ملګري ګورئ ماته دلته یو نوټیفیکیشن راغی ستاسو ته دغه نوټیفیکیشن راشي دلته راشئ ملګري په دغه ګیټ سټارټډ په دغه آپشن دلته ملګري ستاسو کلیک وکړئ چې کله ستاسو په دغه آپشن د کلیک وکړه ملګري ستاسو مساله چې کومه د حل شوله انشاءالله ملګري ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي صحیح ده ملګري ستاسو نه بیا یو دا هیله ده چې که ستاسو تر اوسه پورې زما ویډیو لایک کړی نه وي ویډیو د سره لایک کړئ که تر اوسه پورې زما چینل ته په اول ځل راغلی وئ زما چینل خامخا هم د سره سبسکرایب کړئ ورسره د غنټۍ نشان هم ستاسو کلیک کړئ چې زما هره نوې ویډیو اپلوډ کړم چې ستاسو ته در ورسي صحیح ده ملګري انشاءالله چې زما ډېره مزیداره ویډیو دی ستاسو نه ملګري نه اجازت غواړم د الله په امان